سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحیم. زده کړه او پوهه د اسلام مبارک دین کې خورا لوړ مقام لري. ستاسې د غوښتنې سره سم لاندې لس فقهي پوښتنې د مفصلو ځوابونو او د دریو مشهورو حنفي فقهي کتابونو لکه هدایه، رد المختار، فتاوای شامی او فتاوای هندیه د حوالو سره وړاندې کړي دي. راځو اول سوال ته. د اوداسه فرایض څو دي او کوم دي؟ د اوداسه فرایض څلور دي. اول، یو ځل د ټوله مخ مینځل، دا فرض دی. دویم، د دواړو لاسونو پریوله تر څنګلو پورې. او دریم، د سر د څلورمې برخې مسحه کول، دا فرض دی. څلورم، د دواړو پښو مینځل تر بجلکو پورې. او هدایه کتاب الطهارت فصل فی الفروض الوضوء او رد المختار مطلب فی فروض الوضوء او فتاوای هندیه باب الاول فی الوضوء الفصل اول. او دویم، د اوداسه ماتونکي یا نواقض الوضوء څو دي یا کوم دي؟ هغه شیان چې اودس ماتوي هغه کوم دي؟ هر هغه څه چې د متیازو یا بولو او غایطه لارې څخه راوځي هغه اودس ماتوي. لکه موږ تاسو ته چې په شروط صلات او دریو هدایه کې به ویل چې د سبیلینو څخه هر شی راووتی د دوو لارو څخه هغه اودس ماتوي. او همدارنګه د بدن څخه د وینې یا چرک بهیدل او په ډکه خوله سره استفراغ کول یا کی کول یا خواګرځۍ کول په ډکه خوله سره دا اودس ماتوي. او همداسې په ډاډه یا څنګ لګېدلو سره تکیه وهلو سره بیده کېدل، که چیرې څوک داسې بیده سي اودس یې ماتوي. او د لیونتوب یا بېهوښۍ بېسده سي یو څوک، نو داسې حالت چې پر یو انسان باندې راسي، که د ټکر د امله یې که بغیر د ټکر یو څوک سمناست یو دم بېسده سو، نو اودس یې چیش سو، اودس یې مات سو. دا د اوداسه ماتونکي وه. هدایه کتاب الطهارت نواقض الوضوء او رد المختار مطلب فی نواقض الوضوء، فتاوای هندیه باب اول فی الوضوء او فصل خامس. او دریم، د غسل فرائض کوم دي؟ د غسل فرائض درې دي. اول، په خوله کې اوبه غړول، مزمزه په عربي کې ورته وایي، دا فرض دی په غسل کې. که چیرې مزمزه د چا څخه یې رسوله یا خوله یې نه پرېوله غسل یې نه دی سي. دویم، په پزه کې اوبه اچول، یعنې استنشاق د پزې پرېوله. پزه کې اوبه اچول معنا دا چې پزه پرېولل. او دریم، یو ځل د ټوله بدن پرېول یا په ټوله بدن باندې اوبه اچول، دا فرض دی. نو د غسل فرض درې سوله. هدایه کتاب الطهارت فصل فی الغسل او رد المختار فصل فی الغسل فریضه. او همداسې فتاوای هندیه باب الثانی فی الغسل الفصل اول. او څلورم، د لمانځه شرطونه شرائط الصلات څو او کوم دي؟ د لمانځه شرطونه د لمانځه بهر فرائض شپږ دي. یعنې ځینې فرائض په لمانځه کې دننه دي او ځینې د باندې دي. د باندې چې دي هغه ته شپږ ویل، هغه ته شرائط ویل کېږي چې شپږ دي. اول، د بدن کالیو او ځای پاکوالی. دویم، د عورت پټول، که مخ چې په لمانځه باندې درېږي نو عورت یې باید پټ وي. دریم، د لمانځه د وخت داخلېدل، لمانځه وخت به داخل وي به څوک لمونځ کوي، که د لمانځه وخت داخل نه وي لمونځ یې نه دی سي. څلورم، قبلې ته مخ کول. پنځم، د لمانځه نیت کول. شپږم، تحریمات تکبیر ویل. د اول الله اکبر چې موږ تاسو ورته وایو، اول الله اکبر په لمانځه کې شرط دی، فرض دی. که چېرې د چا څه هیر سي لمونځ یې نه دی سي. هدایه کتاب الصلات شروط الصلات او رد المختار فصل فی شروط الصلات، فتاوای هندیه باب الثالث فی شروط الصلات. او پنځم، د لمانځه ارکان یا دننه فرض. او مخکې چې موږ ویل شرایط هغه د باندې فرض و د لمانځه. د لمانځه رکنونه هر هغه شي ته ویل کېږي چې هغه په لمانځه کې دننه فرایض دي. جواب، د لمانځه ارکان شپږ دي. اول، قیامه یعنې درېدل. لمونځ به څوک په ولاړه باندې کوي، په ناسته نه دی سي. جوړ سړي ته یو هغې چې معذور وي
یو څوک مریض یا مشکل لري هغه چې په ناسته لمونځ کوي نو ولاړه په لمانځه کې فرض ده. دویم قرائت د قرآن کریم لوستل. که چیرې قرآن کریم الحمدلله یا قل والله څوک په لمانځه کې ونه وایي لمونځ یې نه دی صحیح. او دریم رکوع کول. رکوع په لمانځه کې فرض ده، رکن دی د لمانځه. او څلورم 2 سجدې کول، یعنې یوه سجده نه بلکې 2 سجدې کول په لمانځه کې دا رکن او فرض دی. پنځم قعده اخره یا وروستۍ ناسته د تحیاج په اندازه دا فرض ده. د تحیاج په اندازه به په لمانځه کې په اخر ناست کې څوک کښېني، که نه کښېنستی فرض یې پرېښول لمونځ یې نه سو صحیح. او شپږم د خپل فعل په واسطه د لمانځه څخه وتل. په هر ډول چې څوک د لمانځه څخه وځي لکه موږ تاسې نن سبا سلام وایو السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله، دا د لمانځه څخه په یو سنت سره وتل دا فرض دی. هدایه کتاب الصلات باب صفة الصلات. اورد المختار فصل في الاركان الصلات. فتاوی هندیه الباب الرابع في صفة الصلات الفصل اول. او سجده سهو په کومو حالاتو کې واجبېږي؟ جواب: د لمانځه د یو واجب په هېرولو یا د فرض په تاخیرولو سره چې فرض وځنډول سي نو سجده سهو لازمیږي. اوس څه ډول؟ که لمونځ کوونکي د لمانځه یو واجب په هیر سره پرېږدي لکه د لومړۍ کاجې هېرول یا د یو فرض ناوخته کړي، فرض وځنډي، د لمانځه په پای کې باندې سجده یا سجده سهو واجبېږي تر څو لمونځ یې سم سي. هدایه کتاب الصلات باب سجده سهو. او همداسې رد المختار باب سجود سهو. فتاوی هندیه الباب الثاني عشره في سجود السهو. او اومه پوښتنه د روژې ماتونکي او قضا راوړونکي امور کوم دي؟ جواب یې داسې دی چې په هیره سره نه بلکې په قصد سره د یو څه خوړل، څښل یا جما کول روژه ماتوي. که چیرې یو څوک په قصد سره خوراک وکړي او په قصد سره څښاک وکړي یا جما وکړي د خپلې مېرمنې سره نو روژه ماتوي. که څوک په قصدي سره داسې عمل وکړي روژه وخوري یا څښاک وکړي یا داسې غذا یا دوا په توګه وکاروي په روژه کې چې روژه په هغه سره ماتېږي او نو پر دغه شخص باندې هم قضا شته او هم کفاره پر لازمیږي. مګر د شرعي عذرونو د امله یوازې قضا لازمیږي. ګوره چې شرعي عذر موجود وي، یو څوک مریض سي یا یو څوک مسافر سي، الله تعالی وایي قرآن کریم کې من کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. که چیرې په تاسو کې یو څوک مسافر سي یا مریض سي نو هغه دې په نورو ورځو کې قضا راوړي. هدایه کتاب الصوم باب ما یوجب القضاء والکفاره. اورد المختار کتاب الصوم باب ما یفسد الصوم. فتاوی هندیه کتاب الصوم الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد. او اتم سوال داسې دی چې پر چا باندې د زکات ورکول فرض دی؟ پر هغه بالغ او عاقل مسلمان چې د نصاب مالک وي پر هغه باندې زکات فرض دی. کله چې یو مسلمان د زکات د نصاب 9.5 تولې سره زر یا 52.5 تولې سپین زر یا د هغه معادل نغدي پیسې او تجارتي مال مالک سي او د پوره اړتیاو څخه زیات وي او یو بشپړ قمري کال باندې تیر سي نو زکات باندې چشتي زکات باندې فرض دی. هدایه کتاب الزکات باب زکات المال. اورد المختار کتاب الزکات مطلب فی شروط الزکات. او فتاوی هندیه کتاب الزکات الباب اول. یو بل سوال داسې دی چې د حج فرایض وایي څو دي؟ د ټوله ستاسو سوالونه چې را استول سوي دي او ما زه داسې لنډ درته وایم چې هلته وخت هم راکم سي او تاسې ژر اورېدلی سئ. نو جواب داسې دی محترمه، د حج فرایض 3 دي. اول احرام تړل، د حج په نیت سره لبیک ویل، بس دا احرام چې وتړي لبیک وایي چې زه د حج دپاره راسته سوم آماده سولم، دا یو فرض د حج دی. او دویم د عرفاتو میدان کې وقوف کول، درېدل د ذوالحجې په 9مه نیټه باندې دا فرض دی چې عرفات کې به ته یو اندازه قدر درېږې، دا فرض دی. موږ چې ډېر وخت کې چېرې وو هلته خطبه ویل کېږي، هلته موږ
ډېره وخته پورې یو هغه بیا سنت دی. او دریم طوافي افاظه یا طوافي زیارت کول چې د اختر د ورځې څخه وروسته کیږي. دا درې شیان چې دي دا فرض دي یا رکن دي په حج کې. هدایه کتاب الحج باب الاحرام و وقوف عرفه. اورد المختار کتاب الحج مطلب فی فروض الحج. فتاوی هندیه کتاب المناسک الباب اول. بله پوښتنه یې ورور کړې ده، وایي د نکاح شرعي شرطونه کوم دي؟ د نکاح شرعي صحت د ایجاب قبول او شاهدانو په شتون پورې تړلی دی. د نکاح د عاقلو او بالغو اړخونو ترمنځ په ایجاب او قبول سره لفظي موافقه او د دوو عادلو یا مستورو نارینه‌و شاهدانو یا یو نارینه او دوو ښځو په شتون کې شرعاً منعقد کیږي، یعنې تړل کیږي. ګوره ایجاب او قبول یې یاد کړئ. ایجاب چې ته ویل کېږي، ایجاب او قبول چې ته ویل کېږي چې هغه مېرمن د مېرمنې د خاصې وکیل یو د خاوند د خاصه وکیل یو ورته وایي چې زه دغه پلانکۍ نجلۍ د پلانکي سړي لور د پلانکي لمسۍ وکالتاً د پلانکي هلک ته په دغه چې د پلانکي زوی دی د پلانکي شخص لمسی دی په مهر مسما سره یا په دغه مهر سره وکالتاً ما ورکړې مې ده بل دغسې قبول ورڅخه کوي. دې ته ایجاب او قبول وایي. دوی به دواړه د خاوند او مېرمن به د دوی په رضا به دا وکیل دا اجازه دا نکاح تړل کېږي. وکیلان به دوی دري دا خاوند مېرمن چونکې زموږ په پښتني ټولنه کې ښځو هم شرمېږي نارینه هم شرمېږي، نو پلار یې په خپل سر باندې وکیل سي. بیا کله کله نه دا حتمي چې په نکاح کې هلته نکاح چې تړل کېږي د واده په ورځ بیا دوه کس ورواستوي چې ورسره پلانکۍ ته وایي چې ستا د خیر د شر وکیل څوک دی. نو هغه وکیلان راڅوي، هغه وایي زما د خیر د شر وکیل زما پلار دی یا زما ورور دی یا یې اکا وټاکي، داسې یو څوک وټاکي، نو بس هغه وکالت یې هم صحیح دی. الهدایه کتاب نکاح باب الایجاب والقبول. اورد المختار کتاب نکاح مطلب فی شروط نکاح. فتاوی هندیه کتاب نکاح الباب اول. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.